غیور پیرامیډکس مشرانو کشرانو ټولو ته مبارکباد وایم چې په دومره ټایم کې چې کوم دی مرکزي کابینه کې یا په صوبایي کابینه کې د ډسټرکټ ملاکنډ ته هیڅ قسم نمایندګي نه میلاو شوې او الحمدلله اوس چې کوم دی په سنټرل کابینټ کې ډسټرکټ ملاکنډ پیرامیډکس ته نمایندګي میلاو شوله. د دې سره سره د خپل ډسټرکټ ملاکنډ د غیور پیرامیډکس طرف نه خپل د صوبایي کابینټ او د مرکزي ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی په کې پي کې کې موږ ته نمایندګي راکولو غټ اعتماد وکړو په موږ باندې او زمونږ د مرکزي قیادت صدر فضل الرحمن کاکړ ته مبارکباد هم وایم د نوي قیادت مشرۍ باندې او سره سره د هغوی نه د خپل دی پیرامیډکس چې کوم په دې حاضر وخت کې د ایچ سی سی متعلق مسایل دي کونسل حوالې سره مرکزي کونسل حوالې سره زه دا هغوی نه دا غټه تمه ساتم څنګه چې هغوی په خپل لاولي سپیچ کې دا خبره وکړله چې زما لاولنی ټارګټ به انشاءالله کونسل وي نو مونږ به ټول له هغه ملاتړ یو ولاړ به یو انشاءالله د هغه نه امید ساتو چې هغه به د دې متعلقه حکمرانانو سره د کونسل مسله په احسن طریقې سره حل کړي. زمونږ دلته د ډسټرکټ په سطح د آل پاکستان پیرامیډکس یو تنظیم دی چې په هغې کې دا کوم ملګري چې د شیشې ته منامخ دي نو دا ټول زما سره په هغه تنظیم کې دي. نعیم ایز ا صدر لګیا دی، زه ایز ا جنرل سیکرټري هغه خپله ذمهواري مونږ سنبالو او د خپل وسه پورې چې څومره زمونږ وس دی نو د پیرامیډکس دپاره منډه ترړه خدمت دا کو بغیر څه لالچ نه او بغیر مطلب څه د چندو نه خپل منځ کې اکثر داسې وکړو چې ټول پیسې راغونډې کړو او په خپلو پیسو او په خپل دغه باندې خپل کنوینس خپل ګاډې او خپل دغه استعمالو په هغې د پیرامیډکس خدمت کوو او منډه وو او انشاءالله بیا دپاره به هم کوو. دې نه علاوه نعیم زما صدر زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم. دا د ملکنډ ډسټرکټ دپاره ډېره د کامیابۍ او د خوشقسمتۍ خبره ده چې هغوی په مونږ باندې دا سود وکړو. عهدې ضروري خبره نه ده چې یاره یو سړی د صدر شي، یو سړی د جنرل سیکرټري شي، یو سړی د سینیر نایب صدر شي، هر څه چې دي خو هغوی په مونږ باندې یو سود وکړو او زمونږ د ملکنډ له عزت ورکړو او مونږ له یو نمایندګي راکړو. په دې به دومره وشي چې زمونږ تر ډېر حده پورې به زمونږ لاس دغه شو د کولاو شو لکه مطلب په سنټرل کابینټ چې د هغې هر 4 کاله بعد الیکشن کیږي او 4 کاله پیریډ چې د هغې پوره شي نو د 4 کاله بعد د هغې الیکشن کیږي او هر سړی پکې بیا د خپل رای اظهار وکړي او په دغه طریقه باندې هر 4 کاله بعد یو نوی کابینټ جوړیږي او هغه فرنټ ته راشي نو په هغې کې زمونږ د ملکنډ نه نعیم چې کوم دی نو دیم په هغه سنټرل کابینټ کې هغې واغستو. په دغه اغستو باندې د نعیم مونږ د سنټرل کابینټ زمونږ د خپل صوبایي صدر د هغې نه علاوه د نورو صوبو چې کوم صدران دي او د دې ټولو ډېر زیات مشکور یو او ډېره شکریه یې ادا کوو. پروفیشنل الاونس چې 10,000 روپۍ نن هر پیرامیډکس اخلي دا د پی ټي آی د ګورمنټ کریډټ دي. دې نه علاوه اوس که اپګریډیشن کیږي دا د پی ټي آی د ګورمنټ کریډټ دي. اپګریډیشن کې ډېرې څه غلطۍ او دنه پټې ډېرې خبرې پکې پټې هم روانې وي. هغه د الله تعالی په فضل سره زمونږ د دې ملګرو په منډه او د خپل صوبایي قیادت چې زمونږ یو ډېر تکړه لیډر دی حبیب خان د هغه مونږ ډېر زیات مشکور یو چې په دې خپل سټرګل او منډو ترلو باندې تر ډېر حده پورې د هغې نه غلطۍ او خامۍ ویستې او هغه څیز هغه سټیم لاین
دویمه خبره د کونسل دا ټول مرګري زمونږ چې څومره د هیلث دي نو دا ټول تقریبا لکه د سار د هسپتال د ډیوټۍ نه علاوه بیا وروسته هر سړی پریکټس کوي نو هغې ته نن د ایچ آر آی طرفه یو غټه مسله روانه ده چې چاپې وایي مرګري نیسي مرګري جرمانه کوي نو هغه دا نه ده چې یاره مونږ د هغې نه بېغمه یو څه ورځې مخکې زمونږ په اسلام آباد کې ایگزیکټیو باډي اجلاس و نو په هغه اجلاس کې دا خبره ټول نه مخکې مونږ اوچته کړه چې بهی نورې ټولې خبرې به وروسته کېږي خو تاسو داسې وکړئ چېرې دې څیز له سهل راایستل غواړي نو زمونږ د خوشقسمتۍ یو خبره پکې دا راله چې اوس دا کم د سنټرل ګورنمنټ انتخابات وشو نو په دې کې د بلوچستان نه فضل الرحمن کاکړ چې کم دی هغه د آل پاکستان پیرامیډکس صدر راغی او هغه ډېر تکړه سړی دی او د صدارت د چارج اغستو سره هغه لمبې خبره دا وکړه چې یاره زه به په ډي چوک کې ناست یم زه به درنه ورکوم او تاسو به زما ملګرتیا کوئ او دا زموږ حق دی دا به موږ له د پي ټي آی حکومت راکوي د دې لپاره زموږ فضل الرحمن کاکړ صاحب دی هغه د آل پاکستان پیرامیډیکل صدر دی او هغه به د کونسل لپاره او د پیرامیډیکل چې کوم نور بنیادي ضروري مسایل دي د هغې لپاره به هغه هلې ځلې کوي د هغې لپاره موږ هم د هغو بھرپور د ملاکنډ نه د پیرامیډیکل د تنظیم د فورم نه بھرپور حمایت کوو او انشاءالله موږ به ټول یو اتفاق سره ولاړ یو او د دې سره سره موږ د ملاکنډ د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن چې څونه ملګري دي موږ ټول له هغو ټولو شکریه ادا کوو چې زموږ د نعیم سره به بھرپور ولاړ یو او د هر وخته پورې به د هغو سره څنګ پسنګ وي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکنډ ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصي انتظام هیډے پبلک سکول درګۍ مین جی ټی روډ درګۍ